نن سبا چې هر چا کور ته ځم که هغه دوستان دي که فامیل نه دي نو اولادونه په موبایل باندې ګورم 2 کلن 1 کلن حتی هغه نه هم واړه چې لږ په ژړا ډایرکټ موبایل ته ورکړي. که تاسو ریسرچ وکوئ لږ معلومات ټول کړئ چرس سګرټ نسوار هم د هغه کیمیکل د وجې نه موږ دوامداره عادت کیږو پې او ضرورت پیدا کیږي ځکه زموږ چې کله په اعصابو کې وینه کته راشي سګرټ وڅکو نو بیرته وینو ته بره لاړ شي. نو ماشوم ته هم یو ریسرچ و چې څنګه ته موبایل ورکې دا دومره تاثیر دی لکه څنګه چې یو ځوان سړي ته چرس ورکې او دا دومره منفي تاثیر کوي دوی په ذهن باندې. همدا دلیل دی چې هغوی فزیکي ضعیفه دي لیکن موبایل نه خپل اولادونه لرې کوي دا داسې دی لکه چې چرس او سګرټ مو ته لاس کې ورکړي وي. دومره نقصانی دی او تاسو نقصان کتلی شئ چې ستا اولاد 5 دقیقې بعد جاړي او فقط موبایل باندې خږېدی شي ځکه چې هغه سره عادت شوی دی محتاط شوی دی او همغه ډوپامین افیکټ ورته پکار دی که هغه ته ونه رسېږي نو جاړي.